د پاکستان له زندانونو 208 تنه نور افغان زندانیان خوشي شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان کنسلګرۍ وایي چې پرون 208 تنه نور افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو آزاد او خپل هیواد ته راولېږدول شول. یا د کنسلګرۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په خوشي شویو کسانو کې 38 ماشومان هم شامل دي. سرچینې زیاتوي چې د یادو کسانو د لارې کرایه، خوراک، څښاک او پوښاک ټول لګښت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لارښوونې سره سم د سفارت او کنسلګرۍ لخوا ورکړل شول. تر دې مخکې هم پاکستان کې افغانستان سفارت ویلي و هغه سلګونه افغانان چې څه موده مخکې د دغه هیواد د سین ایالت د کراچۍ ښار پولیسو لخوا د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیول شوي وو، د دوی د هڅو په پایله کې خوشي شول او دوباره افغانستان ته انتقال شول. که غواړئ د نړۍ د حالاتو خبر شئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.